السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. د ادغام د سبب په لحاظ سره څو قسمونه دي او کم قسمونه دي؟ تا خو ما تاسو وویلې سبب په لحاظ ادغام څو دي؟ تماثل، تجانس، تقارب. تماثل چې کله سبب شو ادغام ته به متماثلین ویل کیږي، او تجانس چې واقع شو ادغام ته به متجانسین ویل کیږي، او تقارب چې واقع شو ادغام ته به متقاربین ویل کیږي. ادغام سببونه څو او کم دي؟ تماثل، تجانس، تقارب. تماثل، تجانس، تقارب. تماثل یو شانواله، تجانس هم مخرجه، او تقارب قریب المخرجه. صحیح شو؟ د کیفیت په اعتبار سره ادغام څو قسمونه دي؟ د کیفیت په اعتبار سره ادغام دو قسمونه دي، ادغام تام او ادغام ناقص. ادغام تام ویل کیږي هغه ادغام ته چې د مدغم شوی حرف، یعنی کوم حرف چې پټیږي، یعنی دا اولنی حرف ورته وایو، ساکن حرف ورته وایو، یا مدغم حرف ورته وایو. دغه تاسې پټ شي چې هیڅ اثر بیرون پاتې نشي، لکه ان نعبد. ان نعبد د اولنی نون سخکاری نشته. یا متجانسو کې وقالت طائفه، تا په د طا کې داسې مدغم وشي تا هیڅ اثر بیرون نه پاتې کیږي. دغه ادغام ته ویل کیږي ادغام تام، یعنی کیفیت دلته شی ده تام ده. او ادغام ناقص ویل کیږي کوم حرف چې مدغمیږي د هغې څه اثر بیرون پاتې شي، لکه منوال. منوال کې نون په واو کې مدغمیږي. صحیح شو؟ قریب المخرج په لحاظ سره تقارب سبب د وجه نه، خو دلته د نون اثر بیرون پاتې ده. څه شی ده؟ غنه ده. صحیح شو؟ یا من یقولو. صحیح شو؟ دغه مثالونه کې. نو دا ادغام د کیفیت په لحاظ سره په دوه قسمونو دي، ادغام تام او ادغام ناقص. لنډ د مدغم شوی حرف څه اثر بیرون پاتې شو ادغام تام ده، او د مدغم شوی حرف څه اثر بیرون پاتې نشو نو هغه ادغام ناقص ده. د سبب او کیفیت دواړو اعتبار سره ادغام څو قسمونه جوړیږي؟ د سبب او کیفیت ګورئ، د سبب او کیفیت ادغام څو قسمونه جوړیږي؟ شپږ قسمونه جوړیږي. څنګه؟ ګورئ، ادغام مثلین تام، ادغام مثلین ناقص، ادغام متجانسین تام، ادغام متجانسین تام او ادغام متجانسین ناقص، ادغام متقاربین تام، ادغام متجانسین ناقص. یعنی هر یو کې متماثلین تام او ناقص، متجانسین تام او ناقص، متقاربین تام او ناقص. په دې کې جوړیږي خو شپږ، خو واقع کېږي پنځه، ځکه په مثلینو کې ناقص نه وي. په مثلینو کې ناقص نه وي، دوه یو شان حروف کاملا مدغمیږي، هیڅ اثر بیرون نه پاتې کیږي. نو متجانس کې به تام او ناقص، متقاربینو کې هم تام او ناقص، خو په مثلینو کې یوازې تام ده، ناقص نه لري. صحیح شو؟ دلته وایي چې د سبب او د کیفیت په اعتبار سره څو قسمونه جوړیږي خو شپږ، خو واقع کېږي پکې پنځه، ځکه په مثلینو کې ناقص نه وي، متجانسینو کې ناقص او تام دواړه شته، او متقاربینو کې هم ناقص او تام دواړه موجود دي. بس تا کنه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.